پرنټ ایریا د دې لپاره استعمالیږي تاسو غواړئ د پرنټ لپاره یو مشخص ځای انتخاب کړئ. فار ایگزامپل کله مو غواړو د ټول پرنټ کو ټول پرنټ کیږي پرنټ فری کې ګورو ټول راته پرنټ کیږي. زه غواړم د دې نه یو خاص ځای پرنټ کړم. څومره ځای پرنټ کول غواړئ عمره ځای سلیکټ کوو. فایل ته ځو فایل کې سیټ پرنټ ایریا کلیک کوو. سیټ پرنټ ایریا کله پرنټ فری کې تاسو ګورئ صرف هغه ځای به پرنټ کیږي نور به نه پرنټ کیږي. یعنی څومره ځای تاسو پرنټ کول غواړئ د خپل معلومات نه هغه سلیکټ کوو سیټ پرنټ ایریا کلیک کوو هغه به پرنټ کیږي. او واپس کوم شی چې موږ سیټ کړی واپس که ختمول غواړئ فایل ته ځو کلیر پرنټ ایریا سره واپس ختمیږي. پرنټ پریویو یعنی چاپ نه مخکې کتل. کله تاسو کوم معلومات ولیکئ تاسو باید هغه د پرنټ نه مخکې وګورئ چې آیا موږ ته پرنټ پریویو کې دا څنګه ښکاري. د دې لپاره زه فایل پرنټ پریویو دا پرنټ پریویو ده. پرنټ پریویو کې اوس موږ سره دا شیان هم راغلل. هیلپ خو د پرنټ پریویو په باره کې هیلپ در سره کوي. کلوز سره پرنټ پریویو واپس بندېږي. او پیج بریک پریویو صفحه بریک کوي. هره صفحه ځان ته بریک کوي. پیج بریک پریویو د دې لپاره یوز کېږي. نارمل سره خپل حالت ته راځي. او مرجن سره تاسو کولی شئ که تاسو صفحې سیټ اپ کې یو بل طرف ته کموالی یا زیاتوالی وي هغه سیټ کولی شئ. فار ایگزامپل ټپ طرف نه یا زیات یا لیفټ نه یا رایټ نه تاسو دې لارې کولی شئ. مرجن کلیک کوو ګوره دا ورسره راځي کوم طرف ته دا زیاتول غواړئ اخوا زیاتېږي یا کمول غواړئ کمیږي. او د مرجن په کلیک کولو سره دا شیان واپس ختمیږي. سیټ اپ آلریډي په سیټ اپ کې سټډي شوی ده یعنې تشریح شوی ده. پرنټ روان ده. زوم سره تاسو غواړئ د لیکل لږ د لیدو دپاره غاټ کړئ یعنې پرنټ کېږي دې سایز کې نه صرف لیدو دپاره غټېږي زوم سره. نیکسټ تاسو غواړئ نیکسټ پیج ته لاړ شئ یعنې دلته موږ پیج 1 کې موجود یو غواړو پیج 2 ته لاړ شو 3 ته 4 ته همداسې بل ته ځو. نیکسټ پیج نیکسټ دلته ځي 5 پیج ته لاړو 6 پیج 7 8 9 10 پریویس سره واپس ځي. فار ایگزامپل دلته 9 پیج ته راغلي واپس ځو پریویس کلیک کوو واپس ځي او کلوز سره واپس بندېږي. بل زموږ د پرنټ یعنې زموږ درس ته پرنټ یعنې چاپ کول. تاسو کوم معلومات ولیکل غواړئ هغه چاپ کړئ. د دې لپاره ځو پرنټ ته فایل ته ځو پرنټ کلیک کوو. پرنټ کې نیم کې ورته د پرنټر نوم ورکوو یعنې تاسو کوم پرنټر کمپیوټر ته انسټال کړی وي د هغه نوم به دلته ورکوو. ایچ پي وي لیزر جیټ وي کوم پرنټر وي هغه به ورته انتخابوو. آل یعنې ټول پرنټ کا. دلته که تاسو 10 صفحو کې معلومات لیکلي 10 صفحې پرنټ کې وي که 100 کې به 100 پرنټ کې وي که 10 کې یعنې څومره صفحې وي ټوټل پرنټ کې وي. پیج فرام 1 to 5 یعنې یوې صفحې نه پرنټ کا 5 پیرا. دلته تاسو 100 صفحې لیکلي دي تاسو غواړئ د هغې نه صرف 15 صفحې پرنټ کړئ نو پیج کې به ورته ولیکئ فرام 1 to 5 یا غواړئ د 100 صفحو نه 10 صفحې پرنټ کړئ دې کې به 10 ورته ولیکئ. پرنټ او فایل مطلب دا ده. ایکټ شیټ سلیکشن یعنې کوم ځای تاسو انتخاب کړی غواړئ صرف هغه ځای درته پرنټ شي. فار ایگزامپل دا ځای ما انتخاب کړی زه غواړم صرف دا ځای راته پرنټ شي. فایل پرنټ سلیکشن کې ټیک مارک شو صرف انتخاب شوی ځای راته پرنټ کېږي نور به نه پرنټ کېږي یعنې کوم چې موږ انتخاب کړی وي. ایکټ شیټ موجوده شیټ څه مطلب که چیرې مو په څو شیټونو کې فایلونه جوړ کړي او هغه شیټ چاپ کول غواړئ یعنې هغه شیټ چاپ کول غواړئ په کوم کې چې کار کوئ نوموړی کمان انتخابو او د پرنټ لپاره اوکې ورکوو. یعنې که تاسو په زیاتو شیټونو کې معلومات لیکلي وي 2 3 4 کوم کې ما لیکلي وي دلته تاسو که 2 کې موجود وي 2 شیټ به پرنټ کېږي او که 3 کې موجود وي 3 به پرنټ کېږي او که 1 کې وي 1 به پرنټ کېږي. ایکټ شیټ مطلب دا ده. انټایر ورک بک څه دپاره استعمال یعنې که وغواړئ مکمل بک پرنټ کړئ نوموړی کمان انتخابوو. کلیکټ دا پورتنی کمانډ سره تعلق لري. که چېرته دا کمانډ انتخاب کړی وي اول ټولې صفحې په مسلسل ډول چپوي بیا هغه صفحې مکرر کپي ګانې چپوي او که نه وي انتخاب لومړی مکرر بیا مسلسل چپوي. کفي څو کپۍ د دې نه یو نه څو کپۍ بسل غواړئ
که دلته ورکړې دوه کپۍ وباسي، درې ورکړې 3 کپۍ وباسي، 4 ورکړې 4 وباسي، 5 څومره کپۍ ورکړې عمره کپۍ به وباسي. فرینډ ټو فایل، فرینډ ټو فایل څه لپاره استعمالي؟ که نوموړی کمانډ انتخابي مخکې له چاپ کولو څخه موږ ته د فایل د سیو کولو لپاره یو بکس راکوي. د فایل ساتلو لپاره نوم ورکول، نوم ورکولو نه وروسته فایل چاپېږي. یعنې که دلته ټیک مارک موجود و، کله تاسو کوم فایل چاپ کول غواړئ، د فایل پرنټ کول نه مخکې موږ ته د سیو دپاره یو مسیج راځي، او که ټیک مارک موجود نه و بیا مسیج نه راځي. بل زموږ درس ته سینټو د انټرنیټ سره تړلی. یعنې که تاسو غواړئ د انټرنیټ لارې یو شی سینډ کې ولېږئ، سینټو کلیک کوو. فایل سینټو ټول انټرنیټ شیان دي، په دې کې کوم کلیک کول غواړئ دلته یو انتخاب کړئ، یو کلیک کړئ. انټرنیټ کار به وکړي که نه؟ اوکې، ټوکې ورته خپل مرګیل انټرنیټ پاته ورکړئ، یعنې ستاسو مرګیل نیټ پاته څه ده ورکوو. اکرم انډرسکور احمد @yahoo.com. سی کې د دې کپۍ ورکول غواړئ، خپله پته ورکول غواړئ، دلته څه ورکول غواړئ تاسو خپله خوښه ده. یا بل څه ورکول غواړئ، او په دې سبجیکټ کې ورته ولیکئ ډیر فرینډ مای فرینډ، څه ورته لیکئ دلته ورته ولیکئ، او دلته کوم انټروډکشن ورکوئ، انټروډکشن ورکوئ. یعنې وروسته کله سینډ کلیک کړئ تاسو شیټ به سینډ کېږي، او دا په حالت کې کار کوي کله چې تاسو انټرنیټ ولرئ.